که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم په دې باندې کار کوم چې څنګه موږ د مایکروسافټ اکسس نه ډیټا ایکسل ته امپورټ کولی شو. راځو ډیټا ته رالو. مثال دلته ورته چې ګیټ ډیټا. مخکې د فایل نه ویل چې د فایل نه کولی شو، پی ډي اف د دې نه کولی شو. او اوس راځم چې مایکروسافټ اکسس نه اس کیو سرور نه څنګه کوو. مثال د اوریکل نه د دې ډیټابیس ټایپونه نه کولی شو چې موږ ډیټا چې کو امپورټ کړو. ورته هم چې د اکسس نه ډیټا ماته چې امپورټ کړو. دلته اوس راځم په سی ډرایو باندې کلیک کوم. په سی ډرایو کې ډیټابیس او ډیټا او دلته کاسټمر نیسم. کاسټمر چې ورته هم چې امپورټ کاسټمر ډیټابیس کې د کاسټمر ټیبل دی. مثلا دا د کاسټمر ټیبل دلته پریویو ته ښایي. لوډ راسم لوډ کوو ټرانسفارم او دا چې بیا دغه ته چې پاور کوئري ایډیټر ته دي. زه تنها لوډ دلته فقط موږ دومره وایو چې امپورټ ډیټا څنګه امپورټ کوو ډیټا. نو دا موږ د اکسس نه ډیټا امپورټ کړه. کېدای شي په بعضې اکسس ډیټابیسونو کې ټیبلونه زیات وي. کړی شو موږ دلته ډیټا ته او بیا ورته چې ګیټ ډیټا او پرېښو اکسس ته. په اکسس کې بیا مثال که زه دا نارت وین ونیسم. مثال دې کې دا یو بل په سر د آیکونونه چې دا کوئریګانې دي. او مثال ټیبل د آیکونونه چې دي ګوره د کوئري او ټیبل یا ویو او د ټیبل آیکونونه سره فرق کوي. دلته مثال کولی شو موږ امپلای ټیبل راوړو، پروډکټ راوړو. مثال سلیکټ مولټیپل آیټم که دا کلیک کوي مثال تاسو کولی شئ چې مولټیپل آیټمونه سلیکټ کړئ. زه ځان ته امپلای او بیا ورته چې لوډ. مثال دا ډیټا دلته راغله. دا و چې څنګه تاسو د مایکروسافټ اکسس نه ډیټا امپورټ کوئ ایکسل ته. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.